د انسان د سر په دې کاسه کې چې کوم دماغ دی دوستو په دشته د څومره پیچیده دي د دماغ یو داسې ماشینري ده چې د چېرته په ځای ودرېږي نه تر دې کې انسان چېرته وده هم شي بیا هم د دماغ یې خوسیږي انسان چې کله وده شي بیا خوبونه ویني نو په دغه خوب لیدلو کې غټ کردار دغه دماغ ادا کوي دماغ د انسان په بدن کې بجلی هم پیدا کوي او د دومره بجلی پیدا کوي چې په هغې باندې یو بلب لګېدلی شي د دماغ چې کله د جسم یو حصې ته امر کوي نو دغه امر د نیورونز په ذریعې سره دغه ځای ته رسیږي او تاسو ته پته شته چې دا رفتار 400 کیلومتر فی غنټه دی په دومره تیز رفتار سره د سیګنل ځینې راځي د دماغ ته که دماغ ته چېرته زخم ورسي نو په دې کې دا صلاحیت موجود دی چې دوی به خپل ځان ریکور کولی شي او د دماغ بلې یوه حصه رالګېدلی شي دغه حصه کوم چې زخمي ده د هغې کار په خپله اخیستلی شي د دماغو مثال یو ممري کارډ دی په دې کې خیالات دنده موجود دي یعنې دا دومره ځای دی که دا چېرته ممري کارډ ته منتقل شي نو په دې کې دنده د ولا ویډیو سٹور کېدلی شي دماغ زموږ د بدن 100% طاقت استعمالوي په دماغ کې خصوصیت دا دی چې څومره مو انسان د دې نه کار اخلي ناشنا سوالات حل کړي په پیچیده کارونو کې سوچ او فکر کې نو په هغې سره د انسان دماغ تیزیږي او څومره مو چې انسان بېغمه کېږي نو هغومره دغه دماغ ریلیکس کېږي او په دې سره یاداشت هم کمزوری کېدلی شي د دې دماغونه چې کوم رګونه ښکته راغلي دي بدن ته نو دا په ټول جسم کې خواره شوي دي په خوشحالۍ خفګان او یری محسوسولو کې دماغ غټ کردار ادا کوي یعنې دماغ یو داسې څیز دی چې د انسان هغه موډ کنټرول ساتي او د انسان هغه موډ چې بدلیږي را بدلیږي نو په هغې کې غټ کردار د دماغ وي کله چې د دماغ و د بدن د یو اندام مابین کې رابطه منقطع شي نو په دې سره دغه اندام فالج وهي دغه اندام شل کېږي نو دماغ یو داسې څیز دی چې په دې دنیا کې څومره مخلوقات موجود دي نو د هر یو مخلوق په دې سر کې الله دا پیدا کړي دي لیکن د انسان په سر کې چې کوم دماغ پراته دي هغه د نور په نسبت سره ډیر مختلف دي ډیر لچکدار دي او داسې ډیر ناشنا صلاحیتونه په دې کې موجود دي چې هغه په بل یو ځناور کې هم نه میلاویږي د دماغ ډیره حصه په اوبو باندې مشتمله ده او په دې کې بل یو ناشنا کمال دا دی چې زموږ دماغ د دې کائنات سره مشابهت ساتي د دې دماغ او د یونیورس په مابین کې ډیر مشابهت دی او دا مشابهت واضح پیغام ورکوي چې زموږ د دواړو دپاره خالق یو دی سبحان الله د دې دماغ ډیر ناشنا خصوصیات دي چې بعضې به کې موږ تاسو ته بیان کړو دا ډیره ناشنا خبره نه ده ملګرو چې انسان راپسې دا خبره کوي چې دغه پیچیده دماغ د ذهن وجود ته راغلی دي مصادفتا موافقتا حادثاتي طور باندې وجود ته راغلی دي دا ډیره ناشنا خبره نه ده او آیا تاسو دغه خبرې سره موافقت کوئ چې د دماغ د ذهن وجود ته راغلی دي په دې کې د یو خالق دخل نشته